بلخ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو او البرز فرهنګي ادارې لخوا ګڼ شمېر ځوانانو ته د اسلامي او کفري نظام توپیر تر نامه لاندې یو ورځنی سیمینار وړاندې شو. په دې برنامه کې ځایي مسؤلینو د ځوانانو د ارزښت په اړه وویل. د هیواد او ټولنې سترګې یوازې ځوانانو ته دي چې د علم له لارې ځان، ټولنې او د هیواد جوړېدو لپاره کار وکړي. د ټولنې، د هیواد او د یو ولس قیادت په همدغه ځوانان کې. ځوانان باید په فکري او عقیدتي زیور باندې سمبال وي او ځوانان باید د ټولنې دپاره یو مثال قائم کړي. یاده برنامه کې د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي امیر د دیني علم ترڅنګ د عصري علم په زده کړه ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د نړۍ سره د سیال کېدو یوازینۍ لاره عصري زده کړو ته وخت ورکول دي. عصري علوم دي او که شرعي علوم دي، دا زمونږ او ستاسو دپاره، زمونږ او ستاسو د جامعې او د ټولنې دپاره ضرور دي. عصري علوم، شرعي علوم دا لازم و ملزوم دي. د عصري علوم ایجاد دا مسلمانانو کړی دی. د دې عصري علوم استنباط دا د شرعي علومو نه شوی دی. د دې سیمینار ګډونوال ځوانان وایي دغه سیمینار د دوی د علمي وړتیا په لوړېدو کې مهمه ونډه درلوده او غوښتنه یې وکړه چې زده کړیالانو ته د علمي سیمینارونه ډیر جوړ شي تر څو د زده کړو دوره کې په هره برخه پوه سي. سیمینار به خاطر دین نظام خیلی مفید است، انگیزه مفید میده. باید هر وقت قسم سیمینارها رو باید جور کنیم. باقی خبرو که موږ نه پوهېدلو تاثیرګذار اول موږ ته واقعا چې موږ له دې دین نه اګام شو. د یادونې وړ ده چې په دې سیمینار کې د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو شاوخوا 400 محصلینو ګډون درلود چې د هیواد د علماو لخوا ورته د یوې ورځې په ترڅ کې د اسلامي او کفري نظامونو ترمنځ توپیر تر نامه لاندې دغه سیمینار وړاندې شو.